بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو الوصال. سلفی نشریات پروڈکشن پیش کوي د لمنز ترجمه په आवाज د شیخ ابو یوسف نجیب الله سلیم حفظه الله ورعاه. د منز لفظي ترجمه او دا یو مهم عملم د عزتمندو مهمه خبره ده به چې هر مسلمان د منز په معنی باندې پوهیږي. وجه دا ده چې دا د رب العالمین هغه لوی ذات سره ملاقات دی، د هغې سره خبرې دي، هغې دله وخت درکړی دی د خپل ملاقات دپاره. باید چې په دې باندې سړی پوهیږي، د دې په وجه باندې سړي کې بیا خوشو هم ډېره راځي او د منځ نه خوند هم اخلي او همدغه رنګې سکون او اطمینان هم زړه ته راځي. همدا وجه و چې د الله پیغمبر هغه به همدغسې ویلی چې دا منځ زما د سترګو یخوالی دی، صحابه هم دغسې. وجه دا و چې د دې په معنی باندې سړی پوه شي، مقصد باندې پوه شي، نو یقینا چې سړي زړه کې بیا سکون په دې سره راځي. 150 کاله به مونځ کې او هېڅ په خوند به نه پوهېږي. همدا وجه ده چې نه پوهېږي دا زه څه کومه او دا زه څه شی ویم رب العالمین سره. نو کله چې د دې په معنا او مقصد باندې سړی پوه شي نو بیا به ډېر خوند سړی د مونځ نه اخلي، زړه کې به اطمینان او خشوع راځي، ځکه دا یو لوی باچا سره خبرې دي. سبحانك اللهم پاکی دا تعالی را اے اللہ تعالی وبحمدک و طول سنا صفتون دی تعالی را وتبارك اسمك وبركتن ولا دينمستا وتعالى جدك وشد شانستا ولا إله ونشتر حقدار عبادت غيرك سوالتانا صرفت الله أغا إلهي ربي او د عبادت مستحقي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هر کله چې دا دومره لوی عمل کې تا شروع کړه او رب العالمین سره د ملاقات د خبرې دي، شیطان باندې دا خرابوي، نو فنا به الله سره وغواړي د شیطان نه. اعوذ بالله فنا غواړم په الله تعالی سره من الشیطان د شیطان نه الرجیم چې رټلی شوی دی. بسم الله او خاص پنوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم او خاص مهربان دی. زه امداد غواړم چې د اعمال الله قبول کی، توفیق را راکړي او شیطان را باندې ګډوډ نه کړي. الحمدلله ټول صفتونه د کمال لله خاص الله تعالی لره دي، رب العالمین چې هغه فالونکی د ټول عالم دی. الرحمن او عام مهربان دی، الرحیم او خاص مهربان دی. مالک او واقدار دی یوم الدین د ورځې د جزا. ګوره دا دومره لوی لوی صفتونه دا حقیقي صفتونه دي، دنیا باچاهان دي چې دا صفتونه نه لري. داسې رب العالمین دی چې دومره صفتونه لري. نو اوس دینه مطالبه کول غواړي، څه دې غواړي؟ ایاک یا الله تعالی خاص تعالی را نعبد من عبادت کو و ایاک او خاص تعالی نستعین من امداد غواړو. یا الله عبادت د عبادت هم ته مستحقي او د هر قسم حاجتونو هغه که د دنیا وي او که د آخرت وي د هغې پوره کوونکي هم ته مستحقي چې تا نه وغواړو. نو یو د حاجتونو نه چې مسلمان ورته ډېر حاجت لري هغه دا دی چې د الله سمه لار او دین چې کوم دی په هغې باندې سړی مضبوط کړي چې کامیاب شي. اهدنا وښیوه موږ ته الصراط لار المستقیم چې برابره ده. اهدنا معنا اصل کې خودلو ته ویلی شي، لیکن مقصد دلته مضبوطوالی دی، ځکه په لار ښه روان یا الله مضبوط مې کړي، د دې نه مې وانړی. نو اهدنا موږ مضبوط کړي الله تعالی الصراط په هغه لار باندې المستقیم چې برابره ده، نیغه ده، کږوالی پکې نشته. کومه لار ده؟ مخکې ما نه بې څوک تللي دي. او صراط الذین دا لار ده کسانو د انعمت علیهم، انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم په هغې باندې. څوک دی هغه؟ هغه انبیا دي، شهدا دي، صالحین دي. د دې لار ده چې دوی په دې باندې تللي دي او صدیقین دي. غیر المغضوب او چې نه دی غضب کړی شوی علیهم په دوی باندې لکه څنګه چې یهودو په هغې غضب کړی شوی، ولا الضالین او نه دي ګمراهان لکه نصارا. آمین. یا الله دا دعا زما قبوله کړي. دینه بعد به یو صورت سړی وی او بیا رکوع ته کوزیږي. رکوع ته چې کته شي سبحان ربي العظیم ډېرې دعاګانې لیکن دا مشهور اسانه به ویو
سبحان فاكدا تعالى ربي سبحان فاكدا ربي رب زمال العظيم شغرير لويدي بیا سمع الله لمن حمدا سمع الله قبل الله تعالى لمن دا چا دفار حمد چراغ حمدی ویلا الله جل جلاله حمدنا قبل او سمر صفاتنا جل الله کی قبل ربنا يا رب زمن لك الحمد لك تعالى خاص تعالى الحمد حمدنا دي دلتا ربنا ولك الحمد ویل شي او اللهم ربنا ولك الحمد دا دري ولا صيغه اغه ویل شي الفاظ حمدا دسی حمدنا کثیرا چډیرو طیبا اغه خالص تا د فارا ریا پکینه مبارکن فی چاغي کی برکت چولې شوی دی نو بیا سره سجده درش سجده کې دعا سبحان ربي الاعلى سبحان فاکدا د هر قسم نقصاناتنا ربي رب زمال را الاعلى چغډی روچت دی او چد صفاتونه والا دی او چتم دی نو سجده نشي به پورته شي قاعده باندې کینی دو سجدو منځ کې ام یو سو دعاګانې راغلي اسانه کې دا د سجده سره وي رب اغفر لي درې ځلې به سره وي دو سجدو منځ کې رب یا رب زما اغفر لي بخنو کې ماته ګوره دا دعاګانې دا ویل په کار دې سره مونږ هغه پوره کاملېږي نه دویم رکعت هم دغه سي او بیا قاعده کې التحیات کې نسل التحیات لله التحیات ټول دخلي عبادتونه چې دي التحیات ډېرې معنی دي بادشاهي ته ویلی شي ټوله بادشاهي تعالی رده او سلامتیا په معنی هم راتلی شي او عظمت په معنی او د باقي پاتې کېدلو ټول څه کېږي چې الله باقي هم پاتې دی او لوی هم دی او ټول سلامتیا د هغې طرف نه ده خو او مشهوره معنی به وکړو التحیات ټول د ژبې عبادتونه چې دي لله خاص الله تعالی لره دي والصلوات هغه بدني عبادتونه دغه رنګي صلات په معنا د رحمت سره ټول رحمتونه د الله طرف نه دي والطيبات دغه رنګي مالی عبادتونه چې کوم دي دا ټول مونږ الله تعالی لپاره خاص کوو السلام عليك بالسلام دی پتا باندې ايها النبي اے د الله پیغمبر ورحمت الله او د الله رحمتونه دی پتا باندې وبرکاتو د الله برکتونه پتا باندې السلام علينا او د سلام دی په مونږ باندې ځان ته مو دعا وکي وعلى عباد الله الصالحين او په بندگانو د الله تعالی باندې صالحین چې هغه نیکان دي ګوره نیکی دومره کمالی شی ده چې نیک وي په منځونو کې به خلک دعاګانې کوي په نیکانو خلکو یې د الله سلام وي معلومه شو چې کمال ټول په دین کې د عزتمندو اشهد زه ګواهي کوم ان د دې خبرې لا اله چې نشته حقدار د عبادت الا الله صرف یو الله تعالی دی واشهد زه ګواهي کوم ان د دې خبرې محمدن چې محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی عبده د الله بنده دی او رسوله د الله رسول دی اللهم صل اے الله تعالی صلی رحمت راولېږي علی محمد محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او آل او کورنۍ د محمد صلی الله علیه وسلم باندې كما صليت لك څنګه چې تا رحمتونه را لېږلي وعلى ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او په آل او کورنۍ د ابراهیم علیه السلام باندې انک یقینا ته چې حمید ستایل شوی مجید اغا لوی شان ولای اشاره ده زمون حمدون تستا ضرورت نشته یا الله خدام تستا په مون دی اغه رحم دې چې مونږ لدی توفیق را کړی دایره ته خود لدی کنهستا حمدون تستا ضرورت نشته اللهم یا الله اللهم بارك یا الله تعالی برکتنا راولېږي علی محمد په محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آل محمد په آل قرآن د محمد صلی الله علیه وسلم كما باركت على ابراهيم لك څنګه چې تا برکتونه را لېږلي په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او فآل ابراهیم علیه السلام باندې انك یقینا تشي حمید ستایل شوی مجید لوی شان ولای اللهم يا الله تعالی ربنا يا رب زمونږه آتنا راکې مونږ ته په دنیا په دنیا کې حسنه ښایسته ژوند د ایمان سره حلال رزق سره هر قسم اغا دغه کې ویل شي حسنات ټول تشابهلي نیک اولاد ټول وفي الاخره او في اخرت کې حسنه خاصه شغا جنت او ستا رضا ده وقنا وسات من عذاب النار ده عذاب دورنا